بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. در ربیع الاول میاشت شروع ده او په دغه میاشت کې علماء کرام خطیبان حضرات د پیغمبر علیه السلام مبارک د سیرت بیان کوي او په دې نسبت د هغې د سیرت بیان کوي چې د دې میاشتې تعلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش سره هم دی او د وفات سره هم دی. په دې میاشت کې حضور پاک دنیا ته تشریف راوړی دی، په دې میاشت کې د دنیا نه تشریف وړی دی او په دې میاشت کې رسول الله مبارک د مکې نه مدینې ته هجرت هم کړی، مدینې ته رسېدلی دی په دغه میاشت کې او په دغه میاشت کې د مسجد قبا او د مسجد نبوي بنیاد هم ایښودی دی. د دې وجې نه دا میاشت یو مبارکه میاشت او قیمتي میاشت ده. نو قانون دی د خلکو چې کال پس د پلار یا د مرګ یا د زوی یا د رور کال پوره شي نو خلکو ته رایاد شي ویره پروس کال په دې ورځ زما پلار وفات شوی، او یا ډېر خلک په دې عرف کې د رواج په بنیاد د پیدایش سالګرې کوي، یاره په دې ورځ زه پیدا شوی وم او په دې میاشت کې پیدا شوی وم، نو دې د خوشحالۍ اظهار کوي اگر چې شریعت د نقشو قائل نه دی، شریعت د عمل قائل دی. شریعت کلونو ته او برسو ته نه ګوري، شریعت عمل او کردار او عقیدې ته ګوري. که یو سړی ډېرې نقشې د خوشحالۍ جوړې کړي خو د رسول الله مبارک په شان عقیده نه لري، د هغې په شان اخلاق نه لري، د هغې په شان اعمال نه لري، د ژوند نقشه او د زندګۍ نقشه د حضور پاک برابر نی، نو په تشو چغو په خوشحالو اس فایده نه کېږي. بنیادي څیز د رسول الله مبارک راوړلی شوي دین او په هغې عمل دی. خو دې میاشت کې سړي ته حضور پاک را یاد شي، مخکې نه هم شکر دی یادي، خو د دې میاشتې تعلق الله د حضور پاک سره ډېر مضبوط جوړ کړی دی. نو په دې میاشت کې زموږ علماء کرام او زموږ خطیبان حضرات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرتونه بیانوي. نو په سیرت خو زما مستقل بیانونه تاسو ته کړي دي، خو د سیرت د بیان نه چې کم مقصد دی نو درته نن ذکر کو. دا به مونږ ټول منو چې رسول الله مبارک خدای ته په ټول مخلوق کې زیات خوښ و، دې کې شک نشته. دا به مونږ ټول منو چې رسول الله مبارک الله پاک په دنیا کې په ټول مخلوق کې کامل او مکمل پیدا کړی، دې کې شک نشته. حضرت حسان ابن ثابت د حضور پاک په مخ کې فرمایي غایبانه نه او صحابو ته نقلم کوي تر نن پورې چا په دې خبره انکار ونه کړ. واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. اے دا الله رسوله مخامخ ورته وای، اجمل منه نه وای، احسن منه نه وای، احسن منک ستانه خشته انسان ما په دا سترګو نه دی لیدلی. واجمل منک لم تلد النساء، او ستانه ډولې شخصیت او انسان مور نه دی راوړی، یو ښځې نه دی راوړی. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. وی د هر عیب نه پاک پیدا تاکہ عیب نشته. او د پیغمبر شان زما وروڼو هم دقه دی چې پیغمبر خدای پاک په ظاهر او باطن ښکلی پیدا کوي. ولی
چې څوک د اعتراض پې ونه کړي چې ته څنګه د خدای پیغمبر یې تا له سترګه روغه نه شي درکولی تا له غوږ روغ نه شي درکولی ته چې مخلوق ته لاره ښیې نو ته به ړوند دی ته به ګوډې ته به شلې ستا ژبه به کار نه کوي غوږونه به دې کار نه کوي نه چې دې په سترګو په لاسونو په خپو په ظاهري وجود مزیدار او خشتی چې خلک ومني چې واقعي د خدای پیغمبر دی ګوره څونه ښکلی پیدا کړی دی واقعي د خدای پیغمبر دی په وجود یې څونه مکمل او خشته پیدا کړی دی او باطن کې ښکلی پیغمبر خدای په اخلاق منور پیدا کوي نو وی خلقت مبرئا من کل عیب د هر عیب نه خدای بری او پاک پیدا کړی نه ظاهري عیب شته او نه باطني کأنک قد خلقت کما تشاء داسې پیدا لکه چې ځان دې څنګه خوښ و د بنده ځان څنګه خوښي هر سړی وي چې زما پوزه د ټولو خلکو د پوزو نه خشته وي هر سړی وي چې زما سترګې د ټولو خلکو د سترګو نه خشته وي هر سړی وي چې زما مخ د ټولو مخونو نه خشته وي او زما په شان حسن د بل چا نه وي نو وی داسې پیدا لکه ځان چې دې څنګه خوښ و ځان چې دې څنګه خوښ و هغسې یعنې ډېر خشته او ډېر مزېدار او ډېر اعلی او ستره او صفا رب العالمین پیدا کړی نو حضور پاک په ظاهر او په باطن خشته او ښکلی او خدای ولا ډېر لوی کمالات ورکړي دي داسې کمالات رب ورکړي دي چې دا کمالات په چا کې هم نشته معشوم دی چې لا کمالات خدای ورکړي دي معشوم حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها کرے معشوم والے تیر کړي او وی چې زما یو بل بچو خپل رسول الله مبارک مې رضایي بچو نو د به یو سینې ته مې چې په کم ورځ مې د سینې کم طرف ته اچولی نو اقه سینه به د خوړه او کاغې کې به پی کله خلاص شو نو ما به د دویمې سینې ته وله خوله واړونه نو وی حضور پاک په ماشوموالي کې انصافدار وی هغه دویمې سینې ته به یې جړل خو خوله به یې هغې ته نه اچوله چې دا زما د دې بل ډور حق دی کم چې ستا خپل بچې دا د هغه حق دی نو ما به وبه جړل چې پی به کله خلاص شو خو هغه دویمې سینې ته د خوله نه راړولی بی بی حلیمه وی ماشوم دی چې له انصاف پکې دی لاره کوټې دی ما کره پیس کی خو انصاف پکې الله چولی دی او لا ډېر پوچینی و ډېر پوچینی نبی علیہ السلام په خپله دا واقع ذکر کوي قاطره کې قحط په مکه کې باران نه کېده خلق لاړل بوتانو ته چغې ووالې ووالې څه ترې جوړه نه شوه بیت الله ته چغې ووالې 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 څه ترې جوړه نه شوه خدای ته جلاګانې وکړې د مشرکانو هېڅ ترې جوړه نه شوه ابو طالب وی زما دا ماشوم رواره دی د ده یو شان شته دی به خدای ته وسیله کړو دی به وسیله نو پیغمبر علیه السلام ماشوم یې راوسته وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى اسمة للارامل دا د ابو طالب شعر دی خشته او ښکلی ابیض معنا ښکلی داسې ښکلی دی چې دی مونږ الله ته ودرو د ده په وسیله د الله نه باران وغواړو نو الله باران کوي د یتیمانانو د کونډو مل دی د یتیمانانو د کونډو مل دی رسول الله مبارک یې راوستو بیت الله سره ودرو او عبدالمطلب سوی ابو طالب او د مکې مشرکان سوی وی دا ماشوم یو شان لري د دې ماشوم صفتونه مونږ په محسوسېږي ده کې څه کمالات شته الله مونږ د دې ماشوم په دې سپین مخستانه سوال کوو خدای باران وکړي په مکه کې قات دی دا دې لاسونه نوخ کته کړی چې وریځ راله ټوله مکه کې باران وشو او حضور پاک وی زه ماشوم وم ګوره د ماشوموالي نه خدای پویه ورکړې وه وی زه ماشوم وم خو ما وخندل او څه پورې مې وخندل وی عبدالمطلب پورې مې وخندل خپل نیکه پورې چې باران شروع شو نو منډې والې هر یو بیا خپل کور ته تښتېده دا کمالاتو د حضور پاک په ماشوموالي لاره کوټې بچې دی ماشوم دی خدای د ګناه نه ساتلی دی بیت الله جوړېده
خلقو ګټې راوړلې رسول الله مبارک عمر لا کم دی پیغمبري نه ده میلاو داسې به وویم پیغمبري نه ده میلاو د پیغمبر علیه السلام یو لنګ و څادرې نو عباس وی ما ورته وی چې دا لنګ دې اوس پړو په د اوږه د پاسه کېده چې دا ګټې دله دا اوږه زخمي نه کړي دا سرمن دې زخمي نه شي عربو خو به د بربنډتوب پروا نه ساتل هغې خو به د بیت الله نه بربنډ طواف کړ هغې خو چې یو دسماتې له بتلل د کوره به یې جامې وویستې هېڅ پروی نه وه په بربنډتوب د یو بل په وجود لیدو باندې به خوشحالېدل او خپل اندامونه بل ته ښودل دا به یو فخر ګڼه نو دا لنګ دې وسپړه او په دې اوږه د کاڼي لاندې کېږده چې دا کاڼي د اوږه زخمي نه کړي او خوږ نه کړي دګې کم کاله حضور پاک فرمایي وی ما چې سنګ لنګ اوس پړده چې دا لنګ به بره کېدم وی فورا ځمکې ته پرېوتم سترګې کولاو شو یوازې کړې ازاري ازاري ماله لنګ راکې حضور پاک بربنډ چو نه لیده مکه کې یو ځل وادو او واده له زما ملګري مونږ ګډې چیلې سرولې واده له د دنیا خلک روان دی چې په دې کې تماشه ده پخوا زمونږ په دې وطن کې اوس هم باید ظالمان کوي ډمې به یې راوستلې اجراګان به یې راوستله به یې ګډول او ډول سرنا و زما ټول ملګري او وی چې ځو تماشې له تم را سره لاړ شه وی دا دوه واقعې پېښې دي دوه یو واقعه وی داسې پېښه شوه چې دی په مخه کړم چې زه چې ځو زما ماشومه مې ده ډېره ښه ده وی لاړو لا تماشه نه وه شروع خلکو ځای نه ونیول او ګیر چاپېره کېناستل وی زه هم کېناستم وی ما له خدای خوب راوسوده شو تماشه راله شروع شوه ډم وګډېدل ډوکلی باجې ووالې او بس ما له خوب راغی زودو چې خلاص شو دمې لاړې خلک لاړل وی هغه ملګري زوړه قلم چې زه چې ځو که نه پاسه وی چې راویښو مې چې شی به کله شروع کېږي وی شی ختم هم شوته وی چې کله به شروع کېږي وی زه لا ماشوم هم چې خدای ردې نه ساتلی او یو ځل موږړې چیلې سرولې ملګرو وی دې پلان کې دی کې تماشه د هغې له ځو وی مې چې نه ځم وی ملګرو په زور راښکم وی مې چې زه بلکل نه ځم دا ګناه ده ناروا ده حالانکې لاره کوټې دی خیر ملګري یو بل سره خوش طبیعتي کوي ګپ شپ لګوي وی ملګرو د لاسو خپو نه ونیولم چې په زور دې وړو اوچتاو دې وړو دې په زور دې وړو خو موږ سره به ځې وی خدای زه دومره درون کړم لکه د غر عمره هغه ټول راغون شو د لاسو خپو نه مې اوچتوي وړقولې مې د دی نه نه شي وی د پوه شوم چې زما وزن دې وخت د احد د غر عمره دی هغې وی چې دا خو د غر نه زیات دروند دی دا خو موږ دی نه شو وړلی داسې ښکلی پیغمبر داسې عظیم شخصیت او د باطن نه پاک څومره دی نه په جون کې چې د دروغ ویلی دی دا ماشوم دی نه په جون کې چې ته چا سره دوکه کړې ده نه په زندګۍ کې چې ته مسلمان خو هغه وخت کې ونه وروستو لیکن د ماشوموالي په وخت کې په زندګۍ کې چې ته چاته ضرر او تکلیف نه دی رسولی د کونډو خدمت د یتیمانانو مأوا او ملجا او خدمتګار او خلق چې خوشحاله او د مکې او لا ماشوم دی چې خدای ولا غټ عزت ورکړی دی غټ عزت څومره غټ عزت د شام په سفر کې د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها مال یې یوړو د تجارت لپاره د هغې غلامو بیا حضرت خدیجې ته قصه کوله وی دا لک له خدای لوی شان ورکړی دی صاحبې وی څنګه وی دومره لوی شان دی چې کم ځای به یو ځای کې مونږ سملاستو کېناستو نو په مونږ د نور سورې او د اونې سورې را باندې چې نور واوړېده نو په مونږ نور شو چې په مونږ نور شو وی اونه په خپله را تاو شوه د پیغمبر علیه السلام طرف ته او داسې پې ټیټه شوه لکه د چترۍ په شان ته سورې پې وکړو او په یو بله موقع کې رسول الله مبارک اوخان دقه سفر کې اوخان یې بوتلی و چې راغې نو خلکو سوري نیولي و د اونو سوري ته خلک ناست دونه ځای نه و چې پکې پیغمبر علیه السلام سوري ته کښېني وی پنور یو ځای کې کېناسته او چې څنګه کېناسته وی اونه راتاو شوه د پیغمبر علیه السلام طرف ته سورې یې پې وکړه او بیبي خدیجې ته دا خپل غلام وی راشه که نه د دې هلک شان درته ښیم د دې هلک شان لږ ووینه نو دا کوټې ته وخته
نو نبی علیہ السلام ته کتل یو ګوره د سور نور ته د غرمې ته څوک پکې ټینګېدی نشي او په هغه د پاسه اوریا د سورې کړی دی او چې دې سینګ دي نو اوریا ورپسې تاویږي د اوریا د سورې ورپسې روان معصوم دی چې خدای پاکې په خپله نگرانۍ کې تربیت کوي معصوم دی په معصوموالي کې خدای کمالات ورکړي دي او چې بیا نبوت او پیغمبري میلاو شو خو کلامات او کمالات واړو سے انتها نشته د حضور پاک او د پیغمبر علیه السلام د سیرت او د تاریخ نه مسلمان له پکار دی چې ځان خبر کړي دا د مسلمان زندگی ده چې دی به د پیغمبر مبارک نه ځان خبروي جمدې قوم هغه دی چې هغه د خپلو مشرانو د خپلو مړو تاریخ هیر نه کړي او چې چا د خپل مشر تاریخ هیر کا دا جمدې قوم نه دا مړ قوم نو بیا د حضور پاک غوندې مشر چې مونږ ته عقیده او مونږ ته عمل مونږ ته اخلاق او مونږ ته د خدای لار او جنت ښوولی دی او د هغه د برکت نه خدای مونږ ته ایمان را نصیب کړی دی او د هغه د برکت نه به خدای مونږ جنت ته رسوي نو داسې مشر به څوک څنګه یېري لیکن ډېر خلک دي چې هغوی ته پته نشته هغوی ته د حضور پاک پته نشته تاریخ تپوس ته وکړې کله نبی علیہ السلام پیدا شوی ګوره ستا د ملک او د دنیا خلک په 12 د ربیع الاول خوشحالي کوي او څه ولې پې خوشحالي کوي وایي دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش تاریخ دی حالانکه څومره محققین علما وایي دا ټوله غلطه ده په 12 تاریخ نه دی پیدا شوی یا په 8 تاریخ پیدا شوی دی او یا په 9 د ربیع الاول پیدا شوی څومره مفسرینو محدثینو او تاریخ دانانو چې تحقیق کړی دی نو دا خبرې بنیاد ته رسېدې ده چې یا 8 ربیع الاول یا 9 یا 8 خلک 12 له زور ورکوي 12 متعلق د وفات ذکر شته چې په 12 د ربیع الاول د رسول الله مبارک وفات شوی دی یو ځل د لاهور د جرنالیزم پرچه هغه کې یو سوال راغلی سوال پکې دا و چې په پیغمبر علیه السلام نوټ ولیکئ د هغه مختصر تاریخ ولیکئ داسې جوابونه د کالج سټوډنټانو ورکړي ولکانو چې هغه د شرم و د شرم هغه اخبار ته راووتل ناشنا جوابونو نو یو لیک لیکلي چې کشمیر کې پیدا شوی دی بل لیک لیکلي چې په مکه کې په یو مالداره کورنۍ کې پیدا شوی دی مالداره کورنۍ کې په مکه کې پیدا شوی او د میټرک پورې تعلیم په مکه کې کړی دی میټرک 10 پورې او بیا د اعلی تعلیم دپاره آکسفورډ یونیورسټۍ ته تللی دی دا ستاسو خبره زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی په مدینه منوره کې ناستم او د دې ابتاباد ازارې یو وکیل و بارټلا وکیل را سره ناستو وی ما نه وکیل صاحب تپوس وکړو بچې د کوم دی ما یې زه خو د 400 دلته څه کوې ما وی دلته په دې جامعه اسلامیه کې سبق وایم د کوم سبق د دین سبق وی ما ته وی خلق سپومې ته وختل او زاړه یادې وی ما ته چې کاکاجي سپومې مې تا ته پرېښې د ورخېجه ته به هم څه خو کوې که نه زه خو د دین کار کوم دین کې مصروف یم سپومې خطو ته نیم اوزګار نو ته به هم څه کوې بچي به دې هم څه کوې مې تا ته پرېښې د ورخېجه او زه به د خپل پیغمبر زاړه یادوم د حضور پاک نقشې زده کول دین زده کول دې خلکو ته بس ښکاري دا خلق په دې سوچ کې دی چې ګینا مولیانه سي په زول لګیا دي د دین دا طالبان په زول لګیا دي قسم په خدای چې قبر کې برته پته ولګي چې په زول څوک لګیا دي او د قیامت په میدان کې برته پته ولګي دا معصوم دا راکوټې بچي چې دا پچې ترخت اچولې د استاد کورونه وظیفې راغونډي او صرف بوهایي او میزان صرف یادي زما د خدای په ذات قسم خدای ته دونه خوښ دی چې رسول الله مبارک فرمایي فرشتي وته په ځمکه وزرې اړقي اچھا دا پته به د قیامت پر ورځ لګي او قبر کې به لګي چې څوک په زول کار کوي څوک غلط کار کې روان دی او څوک په صحیح کار کې روان دی مونږ له دې خلکو مونږ پورې خاندي یاره دا مولیان صاحبان دي وخت یې ضایع چې د سکول یې ویلې وې یونیورسټۍ ویلې وې نو بلا تنخواګانې به یې غشتې وخت یې ضایع کړ او زما په خدای قسم جومات کې ناست یم چې دا کم خلک دنیا پسې سار نه ماسخوتن پورې په منډه دي او دین ته توجه نشته قسم په خدای مونږ له دې خلکو پورې خندا راځي
مونږ فضول نیک بخته وخت تیر کړ سار نه ماښام منډه او ټاک چې بل ورځ به اعلان وشي پلان کې مړ شو دا چې څه دې ګټلي دا بنوسو ته کړوسو ته پاتې شي دا به همدغه دې دوه لاسه روان مونږ له دې پورې خندا راځي نو ما ته وایي چې خلک سپومې ته وختل ته زاړه یادې مې کاکاجي سپومې مې تا ته پرېښې د ورخېجه او زه به د حضور پاک زاړه یادوم وی چې لږ سات تېر شو دغه وکیل صاحب ما ته وایي وی ما ته برخوردار یو تپوس ته نه کوم چې دا نبي علیه السلام د اکبر باچا زمانه کې تېر شوی دی الله اکبر اکبر باچا خدا اوس په مغلیه خاندان خو اوس تېر شوی دی تا ته دا پته نه لګي د خپل پیغمبر متعلق ته د خپل رسول د تاریخ نه دونه نه خبر کم بخته هغه پیغمبر چې ته بانګ کې وایي اشهد ان محمد رسول الله هغه پیغمبر چې کلمه دی بغیر د هغه د نوم نه نیمګړې ده ایمان دی بغیر د هغه د نوم نه نیمګړې دی چې اشهد ان لا اله الا الله او ورسره دی اشهد ان محمدا عبده ورسوله نی ویلي نو ایمان دی نه راځي چې د هغه نوم دی نه اخیستی په کلمه کې مسلمانېدی هم نه شي تا ته د دغه پیغمبر تاریخ نه دی معلوم ته نه خبر زمانو بنیاد د خبرې ده چې د رسول الله مبارک د تاریخ نه د سیرت نه ځان خبر کې او ځان پوه کې خو مقصد د سیرت څه دی د پیغمبر مبارک د سیرت مقصد څه دی د رسول الله مبارک تابعداري ولکم فی رسول الله اسوه حسنه الله وی رسول الله مبارک مثال یو خشته نمونه درکړي خشته نمونه په دې ساينس مضمونونه چې کله په کالج کې په یونیورسيټي کې سکول کې استاد خی کنه نو بیا ورته عملی تور باندې هغه شی خی هغه تیوري چې کوم شی وته او خی چې اکسیجن د سره جوړيږي اکسیجن به څنګه کاربن ډای اکساید ګیس ته کنورټ کیږي څنګه به بدلېږي او د کاربن ډای اکساید ګیس نه اکسیجن څنګه جوړيږي دا وتلاول په کاپه کې کتاب کې وخی نو بیا هغه د ساينس حال ته بودي وراشه چې عملی ته ورته وخی دا اکسیجن دی راته پلان کې ګیس جوړ شو دا هغه ګیس دی راته جوړ شو انقشه وته بیا عملی ته ورخی نو دا الګ ذهن کې پریوزي نو موږ ته خدای په قران حکیم کې دین خولې دی دین راته په قران حکیم کې خولې دی پرې خې نه دی عملی نقشه هغه د پیغمبر مبارک شکل کې موږ ته خودلې کته عملی تور قران لیدل غواړي عملی تور عائشه صدیقه فرمایي کان خلقه القران وی دا پیغمبر خوې راته وخای چا وته وی خوې قران دی بس دا قران عملی نمونه د دوارو جهان مبارک سردار دی ولکم فی رسول الله اسوه حسنه یو سړی چې دکاندار لاله شي وته داسې جامې لري جوړه کا ما ول سپینه ټوکړه یو څه داسې به جوړه نمونه وته مو کوله رښتیا وایا هغه نمونه جوړ کړه جامې جوړ کړې خو زما چې وته کومه طریقه خوله و پاغه طریقه جوړې نه کړې ما چې کومه طریقه خودلې ونه پاغه طریقه جامې جوړې نه کړې اگر چې خخواری په وکړه په دې لستون رااله دلته بوټي وکړه په دې لمن رااله بوټي وکړه په دې گریوان رااله بوټي وکړه په پنسو رااله بوټي وکړل ریخمه په لګول ډیره خواري په وکړه رښتیا وایا پیسې ولګول خواري وکړه زبدا کمیسه غستول خوخ کم ای د خدای ظالما دا د سکړي ما خو تا ته چې نمونه خوله واغه څه بده جوړ ما خو په سیب خرچا وکړه ما خو په گریوان د نقشونګار کړی دي ما خو په لمن درته نقشونګار کړی دي ما خو په لستونو د تدریخم بوټي جوړ کړی دي چې مولانا صاحب ته په کمیس کې خشته خپل ښکارې د بهم کاکاجي دا کمیسم ستا دا کور ته یو څو زنانه ته واچو دا کور ته یو څو بیبي ته دی واچو ما صدر کړو څه دی جوړ کړ نو چې کومه نمونه ما خودلې د درځي ته هغه سي کمیس جوړنه کې زبې خوخ کم چرېم نه او چې ته چا یو سړی په خبر ته دی ټوکړه ولا ورکې چې مال دا نمونه ټوکړه راوړل د په خبر نه او هغه نمونه راوړي رنگي بدلی یا بناوټ بدلی یا تاو ته پاکستاني خو له غزلا جاپاني سوچه راوړه رښتیا وایا قبول به کې نه د قرانګه کم شکل کم عقیده کم عمل کم اخلاق
چې د رسول الله د نمونه او د نقشې په شان ني د قیامت پر ورځ به خدای غ نه قبلوي کما عقیده به قبلوي شابسه چې کما د رسول الله د عقیدې په شان عقیده کما عمل به قبلوي چې کم د حضور پاک د عمل په شان عملي او کم نقشه او کم کردار به قبلوي چې کم د دواړو جهانو د مبارک سردار کردار او نقشه پکې وي دوی به نه قبلوي ته نه قبل خدای بسین قبول کی خدای نمونه د ترا لګلې دا عمل دا صحابه کړی دي د هغه سيزونه چې پاره انسان مکلف دی چې خامخا بکې هغه خو کړی دي نه 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 دا پیغمبر د زړه کم ارمانو پاغي دی فورا عمل کړی دي عادي سيزونه د پیغمبر عادتي سيزونه د عادت سيزونه حضرت عبدالله ابن عمر بخاری شریف کی حدیث راځي د مکې نه مدینه ته چې په کومه لار راته او واپس براته نو هغه ځای به دمه کوله چې کوم ځای به حضور پاک دمه کړی یو ځل قافله ادروله ټول قافله ته ودرېږي قافله ودرېدا او دې د اوخ نه کوشو سمنځل او التلال کې نه تا واپس راغی په اوخ سور شو چا وته عبدالله ابن عمر مونږ وې کتاو 10 ماته مونږ وې کته مونږ کې مونږ وې کته ستړي دلته سملې نو ته خلاړې هغه ځکه نه سي واپس راځي خپل وخت او خېږي دا دې سکول وې قسم په خدای د قسم حضور پاک اولی چې دغه تکې نهست د مشنو واپس وخت او ختم ما د پیغمبر مبارک نقشه جوړولا د حضور پاک نقشه مې جوړ او بیت الله ته نبی رسول الله وردن نشو 2 رکعات نفل پکې وکړ نو عبد الله ابن عمر فورا ورغی نو خادم ته وی بلال تا وی بلال پیغمبر علیہ السلام کم زې منځ کو 100 رکعات کړې دي وی د مخامخ دوستونو په میانس کې قبله طرف ته چې بیت الله دروازې ته نه ودی دقل ته 2 رکعات نفل کړې دي نو عبد الله ابن عمر لار د رسول الله مبارک پاغه زې و درې 2 رکعات نفل وکړ بلځه کې په بیت الله کې دنه کولی شي یو ځل حضور پاک او فرمایل یو دروازه و پاغه به خزرات دی جمعه ته په دروازه به خزرات دی اوس هم دا دروازې نوم باب النساء دی په مسجد نبوي کې نو اگر چې هغه داسې دروازې نه وي دا اوس چې کومې جوړې دي خو یو لار وه جمعه ته خزه به پیرات دی نو حضور پاک یو ځل اسې ارمان وکړه یاره وی د زړه مې دا خواهش دی چې په دې لار سړی نه ځي راځي نو ښه به ځکه دا د ښځو لار ده چې په دې لار سړی نه ځي راځي نو ښه به یو ارمان یې وکړه حکم یې نه وکړ چې په دې به نه ځی دی نو ویلې که په دې کم سړی لار ګناهګار دی نو ویلې چې په دې کم سړی لار نا مجرم دی نه اسې ارمان وکړه کې سودا راله یاره که په دې باندې سړی نه ځي نو ښه به با سړوه هغه لاره پرېښوده او عبدالله ابن عمر تر مرګه پورې په هغه لار قدم کېنښود بس زما د ښکلي پیغمبر وینا ده صحابو کې بیا دویمه خبره به نه وه فوراً چې پیغمبر به کوم کار کو هغسې به یې کار کو چې د رسول الله مبارک به د زړه څه خوښه وه به یې ځان له خوښه وه ولکم فی رسول الله اسوة حسنة حضرت انس رضی الله عنه وایي په ډوډۍ ناستو او په ترکارۍ کې په پلیټ کې کدو پروت و وی د حضور پاک کدو خوښ و ټنګری به یې راواغېسته خوړه به وی زه خو په پېښ وم چې کدوې خوښ دی وی ما به هغه ټنګری راغېشتې او د نبي رسول مخې ته به مې کېښودی د کدو ټنګری به مې راوچتوله او د حضور پاک مخې ته به مو لکه ټنګری کېښودله وی پوه شوم چې کدوې خوښ دی حضرت انس وایي لا ازال احبه قسم په خدای چې د حضور پاک د کدو سره مې کومه مینه ولیدله تر مرګه پورې مې دقې کدو سره محبت او مینه پیدا شوه لکه د حضور پاک خوښ حالانکه دا طبیعي څیزونه دي یو شی طبیعتا د یو انسان خوښي د بل نه خوښ او د رسول الله مبارک څخه شری خبره نه ده چې کدو خوره یا کدو سره مینه کوي دی نه دی ویلي خو کدو یې خوښ د کدو بوټی خوښ نو بس دی وي زما خوښ دی یو ځل مې بیان کو یو واده په پروګرام کې ما لکه عوامو ته مې وې تاسو کالوا خورئ ثواب هم نه کېږي او که مونږ مولیان یې خورو زمونږ ثواب کېږي یو باباجي وی استاد جي ځان ته بیا تر ښځو واله خو یو حلوا ده ته یې خورئ ستا ثواب کېږي او چې زه یې خورم زما ثواب نه کېږي یو حلوا ده نو دا فرق پکې د کم ځای نه راووته مې درته دلیل ویل مې ته چې د حلوا خورئ ستا څه نیت دی
ستا نیت دی چې سویټ ډش دی خوله به مې خوږه شي داسې ده وی او مې یې په دې نیت خورئ چې خواږه د ډوډۍ نه پس هضم پیدا کوي نو زما ډوډۍ به هضمه کړي نو یې د عظمې دپاره خورئ یې د خولې د خوند دپاره خورئ زه چې خورم زما څه نیتي زه په دې نیت خورم چې حدیث کې راځي یو صحابي وی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل چې د حضور پاک الوام خوښه او شاتم خوښه نو زه په دې نیت خورم چې د پیغمبر مبارک خوښه وه نو زه ځکه خورم او ته په دې نیت خورې چې سویټ ډش دی خوله به خوږه کي عظمه به راولي زه په دې نیت خورم چې نه د حضور پاک خوښه وه نو ځکه یې خورم نو ځکه ستا ثواب نه کېږي او زما ځکه ثواب الوا چې خورې بشیر جانه نیت پکې څه کې نیت به دا کې چې دا د پیغمبر علیه السلام خوښه وه داسې ده که نه نو غونډه کاسه به خلاصې نیت چې دا وکړه چې دا زما د ښکلي پیغمبر مبارک خوښه خلاصه شو خبره شات خورې دا نیت ته وکړه چې قرآن وی فیه شفاء للناس یخرج من بطونها شراب مختلف الانوانه فيه شفاء للناس قرآن وی په دې کې شفا ده نو د قرآن د شفا په نیت چې قرآن شفا زه استعمالوم نو ثواب دې مو شو الله به دله شفا مو ورکړي په دې نیت یې خورې دا شاته چې د رسول الله مبارک خوښو ځکه یې خورم نو ثواب دې وشو اکه په دې نیت یې خورې چې خپلن مې تریخ دی مرچکې مې خوړلی دی یو قاشوغه شات به پسې وسټو چې د مرچکې هغه خوند لرې شي یا یاره وجود مې لږ کمزور دی شات به وخورم طاقتمند چې وجود کې طاقت مې پیدا شي نو بس یو ډش دی وخوړه یو خوراک دی وسټه ثواب دی ونه شو صحابي کور جوړ کړو او روشندان یې پرېښی رسول الله مبارک تپوس وکړه دا دې سله پرېښی دی وی دا مې صاحب د رڼا او د هوا دپاره پرېښی دی اوهو که نیت کې دا کړی چې د بانک اواز به پکې اورم رڼا خو اسم راځي هوا خو اسم لګي او که دا نیت ته وکړه چې بانک اواز به پکې اورم نو همدې سوړې نه به ثواب درته میلاوېده نیت کوه نقشه جوړه کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه پسې انګریزانو وارنټ وویسته وی دې گرفتار کې پولیس ورپسې ګرځېدل چې نانوتوي سے مولانا قاسم رحمت الله علیه گرفتار و هغه وی هلکه په سنتو به عمل وکړو اسم تختم ځان روپوش کوم ځان پټو مغرور کېږم نو په سنتو به عمل وکړم چا ورته وي څنګه په سنتو عمل کې وی یو غر کې غار وګورئ غارې ولو کتلان کې غر کې غار شته هلته پټ لاړو درې شپې پکې تېرې کړی ورووته وی مخروطیا مې مه شوه پولیس نه م بچ شوم او د رسول الله مبارک د غارې سور د درې ورځو ارمان مې م پوره کړ ثواب مې م شو دا د پیغمبر نقشه نن سبا ټول خلک وي مونږ پریشانه یو زموږ د مخکې زما یو دوست ډېر نیک سړی دی زه د ډوډۍ په بانه بوتلم ما سره به روټۍ خورې خیر څه کال نه زیات وشو بلکې 2 کاله وشو قریب غالبا نو زه بیا کور ته دننه کړم او دی راغی او کور والے د پردې نه پورې غاړو ما ته مولانا صاحب ډوډۍ مې درته هسې بانه کړه خو دی له م راوستی چې زه او دا کور والا ډېر زیات په پریشانۍ کې وي دام تنخالي زم تنخالم د کورونو کرایان هم راځي دلم دیلم راځي مالم راځي خو په رزق کې برکت نشته دې له زه په میاشت کې ځان له مستقل د دې ښځې جامې زما دي زه ول راوړم د دې لوپټه پیزار زه راوړم دا چې ځان له کم شاپینګ وکړي او ځان له سوالي د هغې پیسې زه ورکړم د دې د دارو درملو پیسې په ما دي د دې ښځې د غم خاده ټوله خرچه په ما ده دا که موټر کې ځي او تیل واچي ډرایور سره نو زه پیسې ورکوم د دې خپله خرچه بالکل نشته هېڅ خرچه نشته او بیا هم چې زه تنخوا والم یا کرایه والم نو 10,000 روپۍ دې له جیبه ورکوم چې دا ځان سره ساته عمرې له هم زه بوځم حج له هم زه بوځم خرچې پوټې نشته دا که د خپلو وروڼو سره خویندو سره غم خادي کوي هغه خرچه هم زه کوم 10,000 روپۍ بیا هم زه دې له ورکوم په هغې کې هم دا خپئ کور والے پردې نه پورې غاړه مې دا ټیک وی ویجی او بالکل وی دا 10,000 زما کمی دی هغې وخندل دا پرې الله زیاتې کا نو مې ته پیسې کې وی جی لګي مې کمی
نو مې چې ستا کمې لګي خو هغه دا درکوي ستا چې څه لګي هغه ویزه ورکو وی صاحب دا 1.5 راکړي چې زما څومره خرچه کېږي آمدنه علم او چې میاشت تېروي نو زه پکې بیا ما سره 2 روپۍ نه دونه پیسې دي چې ماشومان سکول ته دي چې هغې له ورکو ښه ډېرې کرایانې ښه ډېره راځي خو بس په بل طرف ځي تم راوستې څه دوا څه وظیفه چې برکت پیدا شي بچي ټول نافرمانه لونه نافرمانه زامن نافرمانه بې ځایه خرچې زامن کوي لونه بې ځایه خرچې کوي تم دې له راوستې چې څه دم درود وظیفه چې د پیسو کې برکت پیدا شي دا مو چې پیسه دې ډېرې پیسه ډېره ده ما چې د هغې اندازې ته وکتل نو چې کومه کمره کې زه کېنولی وم هغې کمره کې م ټول تصویرونه ومې ښه زما په خبر عمل کوی وی ومې لاول خو دا تصویرونه را کوز کړي پکې د چیلي او د ګډ سر هم لګولی و مې دا م راوغورځوه بار هلته مات کړه بله کوټه کې شته زه د کوټې م چک کوم بوتان م پکې ښودي مې دا خو سر نه ګناه ده لرې کړه او د پیغمبر په سنتو عملو کې خپل زندګۍ کې د خپل ښځې په زندګۍ کې او د بچو په زندګۍ کې د پیغمبر نقشې جوړې کې که ستاسو په رزق او مال کې برکت پیدا نه شو راشي د ما په مخ لاړې په دې کوټه کې تصویرونه لګولي د رحمت فرشتې نه راځي په دا بله کې دي بوتان لګولي د رحمت فرشتې نه راځي په کومو پوړو چې ته بره چت ته خېږي دی په دې په پوړو کې بوتان او تصویرونه وي درکړي رحمت فرشتې نه راځي برکت نه راشي تم لګیا په خواهشاتو پسې منډې تړلې وې بچي دې م لګیا دي ام لګیا دي او چې پیسه 10 راځي نو سل لګې برکت دی نه شي سنتو مطابق زندگی جوړه دا نری لباس هم ختم کا وته مې نصیحت وکړو زموږ د پس هغه سړی را سره یو ځای کې یو خادی کې مې چې مې مزر څنګه دی مولوي صاحب خدای را سره خو کا جنجال نه دی خلاص کړ مې ولې بس بچی م ځان سره مانځله په خپله م مانځله ښځې مې لوپټه نه پسرول اوس بورقه پسروي ښځې مې لوپټه نه پسرول اوس بورقه پسروي او پیسې ټولې بچت دي په ډوډۍ خو دومره نه لګي د بجلی په بیل خو دومره نه لګي ټولې بچت څومره پیسه چې نن زما او ستا نه روانه ده په خواهشاتو روانه ده 3 جوړې شته 10 نور علم 10 شته 10 نور علم ټول خواهشات سړی د ښځې خواهش پوره کوي ښځه د سړي خواهش پوره کوي شریعت رستو دی په مالګه په کټوۍ کې چې مالګه کم وي نو ښځې سره څه کوې غوسه ورته کوې که نه کوې ډب ورکوې که نه ورکوې او که ښځې خاوند ته ووایي چې ما دا شی راوړه او راوینړه نو ښځه ترې خفګان کوي که نه کوي لیکن که په دې کور کې د ښځې د سنت خلاف ورزي وکړه نو خاوند ته چې ته خفګان کړی دی نه او که کوم سړی په وخت منزله پانسېده نو ښځې ته خفګان کړی چې ته منزله نه ځې نه نو د پیغمبر په سنت هم پروا نشته نو ژوند به کم دی د برکت شي نقشې د سنتو جوړې کې خدای ته وګوره مال کې برکت به پیدا شي بچو کې د پیغمبر د سنتو نقشې جوړې کې قسم په خدای بچي به فرمان برداري په ښځو کې د پیغمبر د سنتو نقشې جوړې کې مال به درته بچت پروتي موږ د انګریزانو نقشو پسې به منډو تړلو په ټي وي کې او په فلمونو کې چې کومې لباس موږ له په مخه سترګو راځي هغه اچوو بچیم ټوله ورځ په نافرمانو پسې په منډه دي په بېدینو پسې په منډه دي د شریعت خلاف مال ګټم هم د شریعت خلاف لګوم هم د شریعت خلاف د پیغمبر د سنتو نه خبر نه یم چې د پیغمبر علیه السلام د جامې کومه نقشه وه د هغه د پیزار کومه نقشه وه د هغه د بچو متعلق کومه نقشه وه د هغه د بیبیانو متعلق په فکر او کومه نقشه وه والله که د دې نه نن مسلمان خبر دی پته هم نشته ځکه خو پریشاني جوړه ده ځکه خو سړی خفه دی ښځه خفه ده ماحول ګنده دی د زړه سکون نشته اطمینان نشته او تر کومې پورې به ټک اعلان وکړي پلان کې وفات شو او پلان کې وکړي جنازه ده هر څه دنه لږ پاتې شو سنتو تابعداري وکړي د پیغمبر د خولې مبارک نه خبره حضرت حذیفه ابن الیمان فارس ته لاړ چې فارس ته لاړ حذیفه ابن الیمان هغه صحابي دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رازدار دی د پیغمبر علیه السلام بلا رازونه دي ورسره نو سیبا
هلته ته ډوډۍ خوړه نو وړی ته په ځمکه پرېوته نو پیغمبر علیه السلام فرمایي په ترمذي شریف کتاب الاطعمه کې حدیث دی چې نوړی د نه په ځمکه پرېوځي نو روچته یې که نو چې کومه ایسه خاورې سره لګېدلې د هغه ته یې وغورځه او باقي وخوره نو ته فورا هغه نوړی روچته کړه او چې روچته کړه نو چې کومه ایسه خاورې سره جنګېدلې وه هغه ته وغورځوله باقي خولې ته واچوله نو ملګرو ورته وی چې دا دې څو کړل په شرمونو دې وشرمولو دلته خو دا رواج دی چې نوړی په ځمکه پرېږدي نو خلک په خپه دیکه ورکړي یا په لاس یې بل طرف ته وغورځوي نو تا نوړی راوچته کړه دومره ایرستې وکړه د ډوډۍ لږه ده ترکاري خو بلا شی ده ډوډۍ خو ډېر شی ده دا خو موږ نه پاتې کېږي نو تا ډوډۍ راوچته کړه نوړی او دونه حیرسناک په دې خلکو په سترګو کې یو بل ته وکتل او در پورې وخندل موږ دې وشرمولو حضرت حذیفه ورته څه وایي وی ااترکو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقاء د دې قمقلو د پاره د خپل پیغمبر سنت پرېدم د دې قمقلو د پاره د خپل پیغمبر سنت پرېدم شل ځله دې ما پسې وخاندي خو چې زما عمل د رسول الله مبارک په سنت راشي علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه وی د مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ملما شو مولانا حسین احمد مدنی سوکو د زمانه لوی شیخ الحدیث لوی بزرگ د دارالعلوم دیوبند لوی محدث او د دې وطن د اکثر علماء د حدیث استاد د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه زمون شیخ او زمون استاد او داغه استاد وی داغه ملما شو او ډېر لوی بزرگ و جی ولی الله د زمانه چې داغه ملما شو ما نو چې د روټۍ وخت راغی نو مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه کوزه لوټه راواغېسته او ما ته اوبه اچولې اوهو خولې رانه وبېدې حضرت زه ځان د په خپله لاسونه اینځم وی نه زه به درته اوبه اچوم ته به لاس اینځې ما وی حضرت اس سے مهمان کو تکلیف ہو رہی ہے زه میلمیم او په دې ما له تکلیف میلاویږي چې ته ما ته اوبه اچې ارا تسوئی وہ ہمیں مہمان سے کیا ہمیں تو سنت پر عمل کرنا ہے ہمیں مہمان سے کیا ہمیں تو سنت پہ عمل کرنا ہے زما پا میلمسو زه خود پیغمبر پا طریقہ عمل کوما او د حضور پاک طریقہ دا چې د میلمه اکرام بکے عزت بکے بستر به ورته چې ډوډۍ به ورته اږدې ترکاري به ورته اږدې نو زم د میلمه اکرام کوم دیم یو عزت ته چې تا ته وواچو بس دې کې ګټه اور الله وی ولکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله چې ته څوک د اخرت او د خدای د ملاقات امید لري الله چې دا امید لري چې زما د الله سره ملاقات وشي او زما د اخرت خشي نو حضور پاک د خپل نمونه جوړه کی بس او نقشه کې کمالات دي زه یو مثال درکم نه نقشه یو خزه د عیسایانو او خاوند د يهودي دي دواړه په جده کې ډیوټي کوي په جده کې د تیلو په یو کمپنۍ کې او د امریکای برتانیې په جده کې د تیلو په کارخانه کې دا خزه وی زما او د ما د خاوند نوکرانو چې بار بار وته مونږ به وکتل جده کې دا خلک چې عمره له حج د دینو جده باندې کوزي او چې عمره حج د دي نو سالو احرامونه چولی سپین صادر یو د پرتوک په دې ته کړي بل د کمیس په او خزم په سر باندې داسې رومال غوندې چولی دا وخته پر راکله کې د خزو احرام نشتا خدا پر رومال په سر چولی دا وخته په کله کې چې دا وخته ګډوډ نشي دا خزر خاوند ته یې سړیا د بازار ته چې زما په دلارو کوڅو کې په دې مسلمانانو کې یو ډله داسې ناشنا غوندې ده سپلیپ نشته کېړی په خو دي سره سرتور دی دوه سپین څادرې چولې دي او د ښځو داسې یو جدا غوندې نقشه ده دا څه مسله ده وی خاوند مې راته وی چې دا دلته یو ښار دی مکه ورته وایي هلته د مسلمانانو په کال کې یو ځل میله لګي نو دوی هغه میلې له راځي تهوار او چې د میلې له راځي نو د هغه میلې قانون دا دی چې دوی به دا جامه اچوي د انګریزانو د میلو سره شوق
وی ما د خپل یهودي خاوند ته وی زه خو عیسایان یم یهودي یم وی ما چې ځو نه چې د مسلمانانو دا میله وګور وی چې هلته مسلمان کافر نه پرېږدي غیر مسلم هلته غیر مسلم نه پرېږدي وی ما ورته وی چې مونږ به د دې په شان جامې واچو او روان به شو کې پرې ښودو خو ډېره ښه ده او کې پرې نه ښودو نو مونږ سه جیل کې خو نه چې واپس به راځو که نه سیل به وی د خاوند مې رضا کوي چې دا ډېره ښه ده دې لال بازار ته هغسې څادرونه یې راوړل ځان او ما لم هغسې جامې او څادر برابر کړ ما هم د عمرې والا او دا جي نقشه جوړه کړه او زما د خاوند هم د عمرې او دا څوک عمرې لذي معتمر او دا جي نقشه جوړه کړه او ټیکسي مونږ و چې مونږ مکې ته ځو وی اتفاق دا و چې په لاره چیکنګ کړو مونږ باندې څوک پی نه شو نیغ مکې ته ورسېدو چې مکې ته ورسېدو اوس چا تپوس هم نه شو کولی څوک را باندې شکیان نه شي خو مونږ وی چې دا خلک کم قاضي مونږ به هم ورپسې ځو دی چې کم قاضي هلته میله لګي هلته به ځو وی دا خلک تللي او جومات ته ننوتل مونږ هم ورپسې ننوت اوس هغه نقشه هم جوړه کړې چې جومات ته څنګه خلک ننوتل مونږ ننوتو دا خلک د جومات په دې برنډه تلل بله برنډه لاندې یو میدان دی هغې ته کوشو مونږ هم ورپسې کوشو چې میدان ته کوشو اوم وکتل نو د میدان په دې منځ کې یو کوټه ده تور څادر پې د پاسه پروت دی غلام بیت الله مبارک او دا خلک ټول لګیا دي د بیت الله نه تاویږي د دې کوټې نه څوک جاړي څوک دعاګانې کوي څوک چغې وایي څوک ذکرونه کوي بوډام تاویږي ماشومم تاویږي مالدارم تاویږي غریبم تاویږي ښځم تاویږي هر سړی تاویږي بیت الله نه دا ښځه وایي ما او دا خاون یو غاړې ته شو تماشه کوو د دوی خو سیل دې ته وایي چې هلته به بازارونه لګېدلي ابشارونه به وي غرونه به وي اوبه به وي چینې به وي نهرونه به وي دا خو هېڅ نشته دا خو میله نه ده دا خو سیل نه دی دا خو د دوی څه عبادت دی هغې له راغلي دي دا ښځه وایي دا خاون مې یو غاړې ته غلې غوندې ودرېدو تماشه کوو د دې مسلمانانو دا ښځه وایي دې کوټې د بیت الله او د غلاف په ما یو اثر وکړو او داسې اثر یې را باندې وکړو چې زه پوهېدم چې په سکنډونو کې زما دغه دنیا بدلېږي زما حالات دننه بدل طرف ته روان دي زړه روان دي بل خوا او سوچ بل طرف ته دی فکر بل طرف ته دی او زړه مې دا وایي چې دا کوټه کې څه کمالات شته او د دې مسلمانانو په دې دین کې هم څه کمال شته د دې دا مذهب هم رښتونې معلومېږي د دې دا پیغمبر هم رښتونې دي د دې دا قرآن هم رښتونې دی دې بیت الله سره چې کوم نندي تعلق لري دا ټیک دی غله بدلېږي نو وی ما وی چې د دې او جړه راغله چې ګورم بس پسترګو پړ کې اثر راشي پسترګو اثر راځي پړ کې اثر بدل پسترګو اثر بدل جړه را نه بیږي اوښ کې روانې نو زه دې خاوند ته مخ ورړم دنه تپوس کوم چې خاوند زما خو دله دنیا بل خوا لاړه بدله شوه اسلام ته روانه یم ورګه دانم تپوس کوم چې ستاسو حال دی خو دونه مې په دماغو کې او په سټ کې او په سر کې سکته نشته چې مخ ورواړو یو شان مې ځان ته راکاږي داسې نشم کولی چې مخ داسې واړو مخ هم نشم اړولی وی ډېر ساعت جاړم سلګی وم جاړم وی دې کې چې ډېر ساعت تېر شو نو داسې مې مخ یو طرف ته داسې په زور راواړو وی چې مې راواړو خاوند ته مې وکتل هغه زمانه زیاتې سلګی وی هم جاړي ما خاوند ته وی څه محسوس ہے وی ما ته وی ته څه محسوس ہے مې زه خدا محسوسوم چې دا بیت الله رښتونی دی زه خدا محسوسوم چې دا خلک کم تاویږي دا پرښتونی دین دی ته څه محسوس ہے وی ښځې دقه زه محسوسوم ما ته هم دا دین رښتونی دین ښکاري ما ته هم دا بیت الله سچ بیت الله ښکاري ما ته هم دا مذهب ښکلی ښکاري او زه خو بلکل ته وړېدی نه شم چې بس ولاړ وی او کتې مې وتې ښځه وی زه به یم چې بس ولاړ وی او کتې مې وتې ای سړیه دې سره څوک وی بس ښځې خفه کېږم زه خو مسلمانېږم زه هم مسلمانېږم یو سړی هم د مټو نه دلته راشه لکه دلته راشه یو تپوس ته نه کوم موږ یو پټه درته وایم خو چاته به نه وی وایه څه وی موږ دواړه کافران یو تماشې له راغلو خو بس موږ دلته مسلمانېږو نو موږ به څنګه ته مسلمانان کې وی دا خو اسانه خبره ده یو کلمه شهادت یې راته ووی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او د هغې په معنا او په مقصد یې پوه کړو
بس دا به ووې دی معنا او دی مقصد بس ټیک تا هلته کلمې شهادت ووې په مقصد هم ځان پوه کو او په هغه ځای کې د بیت الله په هغه کتو مونږ له خدای ایمان راکړ برکت د چاو ایمان خو د بیت الله په کتو میلاو شو ټیک تا کشش خو بیت الله کې و چې دی ځان ته راښکل رحمتونه خو په بیت الله ورېدل چې دې طرف ته متوجه شو لیکن برکت د دغې نقشې او د سپینې جامې و دغه نقشې نه ولیدې او دا نقشې نه وه جوړه کړې نو دې بیت الله له به نو رسېدلی نو چې صرف نقشه باندې الله دونه خوشحالېږي نو چې بار نقشه او دن نقشه دې دواړه د شریعت برابر کړي نو الله به بیا څونه خوشحالېږي موږ نن د انګریز په نقشه خوشحالېږي خوراک د انګریز په طریقه کوو پې فخر کوو اوبه د انګریز په طریقه څکو پې فخر کوو سلام کلام او غم خادي د انګریز په طریقه کوو واده ټول د انګریز په طریقه کوو پیسه پې ډېره لګي پې فخر کوو او د حضور پاک په نقشه د هغه د صحابو په نقشه موږ شرمېږو حضرت موسی علیه السلام د فرعون په دې ډله کې یو سړی و هغه به د حضرت موسی علیه السلام پیښې کول دا د مسلمان پیښې ګناه ده ښه په دې الله خفه کېږي هغې هلکه هغې سړي به د موسی علیه السلام پیښې کولې څنګه به یې کولې د موسی علیه السلام په چنجامې به واچولې د هغه په شان کونټۍ به یې را واغېسته د هغه په شان پټکې به یې په سر کړ او په لارو کوڅو کې خلکو سره به ګرځېدل د موسی علیه السلام شکل به یې جوړ کړو خلک به یې خندول چې کله فرعون خدای هلاک کړ دا فرعون لښکر الله هلاک کړ تباه کړ دغه سړی بچ شو حضرت موسی علیه السلام الله ته رجوع کړه الله چې هغه کم حرامي ظالم د لاسه زه په اور کې ولاړم او زما پیښې به یې کولې او خلک به یې خندل ادې پکې پرېښو د دې فرعون نه خو هغه مخکې مردارول پکار ادې بچ که ادې پرېښو د دې ولې الله پرېښو الله ورته موسی ستا نقشه جوړه کړې وه نقشه ستا وه اگر چې په غلطه وه ستا نقشه په خوښۍ نه وه جوړه کړې په ملنډو په ټوکې جوړه کړې وه نقشه ستا وه نو ما له حیا راله چې ستا غوندې نقشه یو سړي جوړه کړې زه ول عذاب ورکړم نو چې د پیغمبر نقشه دې جوړه کړه نو الله له به ستا نه حیا راځي بیا الله به عذاب نه درکوي نو د سیرت د بیان او د رسول الله مبارک د طریقو د بیان مقصد څه دی ولکم فی رسول الله اسوة حسنة د پیغمبر نقشه ځان کې جوړه کړه نبی علیہ السلام به روژه نیوه نو یوه هفته کم و بیش یو شان به روژه وه صوم وصال ورته وایي نن به پیشمنې وکړو بېګاله به نه ماتوله د شپې به خوراک نه کو د ورځې به خوراک نه کو یو شان ریګولل پرله پسې به یوه هفته کم و بیش روژه وه صحابه نبی علیہ السلام ته الله رسوله موږ صوم وصال نه کوو وی نه تاسو به نه کوئ سره د هغې چې پیغمبر علیه السلام ورته وی مه کوئ تاسو مالا خدای روحانی ته ور ډوډۍ م راکوي اوبه م راکوي زه برداشت کولی شم تاسو برداشت نه شئ کولی تاسو ماښام ماتوئ زه خو یې ماښام نه ماتوم زه خو د شپې م خوراک نه کوم زه خو پیشمنې م دوی ملودله نه کوم زه خو یو شان نیسم خو تاسو به نه کوئ ستاسو روژه به تر ماښامه پورې لیکن صحابو دا خیال وکړو چې دا مونږ پیغمبر منې کوي نو دا مونږ په دې وجه منې کوي چې په مونږ خفه کېږي چې دا ناجوړه نه شي شفقت ورته وایي شفقت یې دی په مونږ مهرباني یې ده راشئ نیسو یې نو یو ورځ یې روژه ونیوله د شپې م پکې ماته نه کړه پسه بیا روژه ونیوله د شپې م ماته نه کړه دې کې بیا میاشت راښکاره شوله اختر نو حضور پاک ورته وی ارمان که دا میاشت نه وه ختلې دا روژه مې در باندې نور هم زیاتوله زورنه یې وله ورکوله یعنې روژه څونه ګران کار دی او بیا چې ماښام یې ماته نه کې د مازدیګر نه د خلکو پړه کې کرښې جوړېږي چې خدایا کله به بارموجي پکوړې وخورم او بشیر جان خو د مازدیګر نه د ماسپښین نه ځان ته د ګوړې د شربت جام ډک کړي ما ته پته
ما سره شپې راغلي دي زموږ ځای کې شپې کړي دي مازدیګر نه غوبل جوړ کړي شربت پکوړې کباب شابه راوړې د مازدیګر نه غوبل جوړ کړي او جامم نه سم مضبوطه کټوي به وته ډکېږي دا به وته کېږي یعنی بیا دا جلالی سړی دی په سړی وردانګي بیا ټوپ وي په سړی د پاسه دا یعنی خلاصه د خبره ده چې مازدیګر نه ماسپخین نه مونږ په دې سوچ کې چې کله به ماتو لیکن صحابه د پیغمبر داسې نقشه خوښه و چې تیپ درې څلور هفته پر لپسې نه سي منګې نه دا ځکه خو الله پاک صحابه کرام کمال ته رسول کمال ته زمارونو بنیادی خبره ده چې د رسول الله مبارک د سیرت او د حضور پاک مبارک د بیاناتو غټ مقصدم دقه دی چې موږ د پیغمبر مبارک سیرت خپل هغه عمل موږ وکړو چې کم عمل د دواړو جهانو مبارک سردار کړی دی بس اهل السنت والجماعه موږ ځان ته وایو اهل السنت والجماعت تشپنوم کار نه کیږي اهل السنت چاته وای هغه خلکو ته وای چې د پیغمبر مبارک د سنت او تابعداري اهل الجماعه چاته وای هغه خلکو ته وای چې د صحابه او د طریقو مطابق خپل ژوندۍ تیری ځکه صحابه د حضور پاک شاګردان دي داغه نه چل ذکرې نو چې رسول الله مبارک سکړي دي او داغه مرګرو سکړي دي باید پکار دي چې موږ هغه څه شکل جوړ کو هغه څه عقیده جوړ کو هغه څه عمل جوړ کو هغه څه اخلاق جوړ کو بچي په هغه طریقه لوي کو په کومه طریقه چې حضرت ابوبکر خپل بچي لوي کړي او په کومه طریقه چې حضرت عثمان او حضرت بلال حضرت ابو هريره او حضرت عبد الله بن مسعود خپل بچي لوي کړي او په کومه طریقه حضور پاک خپل صحابه بچي لوي کړي هغه څه نشو کولای غواړي هغه څه به څوک د چاپلارو کې خو سنا نقشه خو ولا جوړه کو کړه خدای ته اقا نقشه خایو کوم چې د حضرت عائشه نقشه ده رضی الله تعالی عنها کوم چې د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نقشه ده هغه څه کسل پیسه ده نشي او 10 پیسه خو جوړه کړه جون بستان خي د بچو بم خي د خدي بم خي او سکون بمي اطمینان بمي او ټینشن پریشانی بمني نو رب العالمین دې مونږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق زندگی نصیب کړي او الله دې د بدعاتونه د پیغمبر د طریقې خلاف عمل ته بدعت وي په شریعت کې او نبی علیہ السلام فرمایي وی چې څوک په بدعاتو کې سر دی او د رسول الله مبارک او د صحابه په طریقه نه دی روان د بدعتي سړي منځ روجا حج زکات یو عبادت نه قبليږي من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد دا الله او د رسول او د صحابه د طریقې نه علاوه چې څوکم په دین کې نوې کار کوي په دنیا کې خو پرې په دین کې نوې کار کوي نو دا مردود دی دا گمراهی دا او دا اور تدا شی روان دی نو نیکی بم پاغه طریقه کو چې کوم رسول الله مبارک او صحابه متخود لیدا الله دې توفیق راکړي خدای موږ نیکان کې خدای موږ د رسول الله مبارک پر ولودي شی سوچ دین باندې قائم ولري الله موږ د فتنو آفات او بلیاتو نه په امن کې اوساته خدای چې کوم بیماران دي ته ول روغ صحت او شفا ورکړي اما بعض دوستان دې ټلیفونونه کړي دعاګانې غوښتي دي خدای ته ول دعاګانې قبول کړي ته چا رښتې نشته خدای صالح رښتې ورکړي خدای موږ د دنیا او د آخرت د فتنو مصیبتونو مخلوق کا ور د شر نه په حفاظت کې اوساته الله د حیا او د عزت او د برکت زندگی نصیب کړي او الله د پریشانو د دواړو جهانو نه په امان کې اوساته ډیر مرګري په خبر یو ځای بل دینه دلته د ایمان دل راضي دعا وکړي چې خدای په یو قدم ولا جرونه ورکړي برکتونه ورکړي خوشاله اخر وخت په خپل کلمه نصیب کړي لا اله الا الله